اشرف غنی را به نام یک فراری چرا میشناسه؟ آسیب جان امیر جواب بده. آفرین. ما خو بالکل زه په سر سترګو دې خبرې ځواب درکوم. لکه ما درته ویلې چې هغه بل بحث کې څنګه ټول درواغجن ثابت کړل، ما اوس په دې موضوع کې در سره زه بحث کوم. ډاکټر صاحب غني د افغانستان د ولسمشر په صفت باندې ولې له دې وطنه ووته او د افغانستان ولس یې په دا ډول پرېښود. موږ د دغه شته حالتو یو ښه مثال بل هیواد لرو، اوکراین. د اوکراین د جګړې تر شا هم د امریکا لاس دی او د افغانستان د جګړې تر شا هم دی چا لاس و؟ د امریکا لاس و. کله چې ښه زما دا خبرې واوري، که چېرته ولسمشر غني یوازې د خپل د ځان د خپل قدرت هېڅوک هم نه پرېږدي، د قدرت دپاره ټول هر څوک چې قدرت ته رسېږي تر هغې ورځې پورې جنګ کوي چې تر څو پورې دی په قدرت پاتې سي یا دی مړ سي. هر انسان قدرت طلبه دی، هر انسان څوکۍ طلبه دی، دا د انسان فطرت ده. خو ډاکټر صاحب غني د حالاتو ته یې چې وکتل، له بل اړخ نه ښه زما دا خبرې واوري، اغلی سارا زما دا خبرې ښه داسې لږ دقیق واوره، د دې په دې نیت کې مه واوره چې زه برو ما میفهمم. باش بگو بانج زما دا خبرې لږ دقیق زما دا خبرې لږ دقیق واوري، د دې پر ځای چې ته دا فکر وکړې چې زه د ولسمشر غني دفاع کوم، په دې نیت کې واوره چې زه دلته غواړم تا په دې خبرو باندې قانع کړم. کله چې په 2010 اوم اتم کال کې امریکا را پاڅېږي، په دوحه کې په قطر کې طالبانو ته دفتر خلاصوي، دا په څه معنا ده؟ ولې امریکا را پاڅېږي طالبانو ته دفتر خلاصوي؟ له هغه وروسته په 2021 کال کې په 21 کال نه مخکې څونه ځلې موږ دوحې ته د جمهوریت په ادرس باندې خلک ولیږل، زموږ خپل یو ډیلیګیشنز و د جمهوریت هلته ولاړل. آیا دوی په دې وتوانېدل چې دوی له طالبانو سره هلته کینی او په یو تفاهم ورسېږي؟ نه. بیا هلته په جون او په جولای کې جو بایډن ولسمشر غني ته زنګ وهي او ورته وایي چې موږ له افغانستان نه وځو په 15 د اګست باندې، خو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د طالبانو په وړاندې جګړه کوئ او موږ به خپل عملا په میدان کې نه اوسېږو، تاسو به وسله هم درته موږ درکوو، ټوپک هم موږ درته درکوو، هر څه دا څه چې د جګړې دپاره ضرورت دي دا موږ درته درکوو، خو تاسو به جګړه کوئ. ولسمشر غني ورته ویلې بالکل همدا کار زه کومه، تاسو ماته وسله راکئ، زه د طالبانو سره جګړه کومه، تاسو ولاړ سئ. دې وخت کې کله که چېرته په واقعیت کې طالبان د امریکا په نظر کې دا د دوی د ختمولو نه یو ذهنیت یې درلودلی، دوی ته په دوحه کې د دفتر ولې ورخلاص کړ؟ ولې دوی ته دا اجازه ورکړه چې ته راسه په دوحه کې سره کینو بحث وکړو؟ فکر نه کوي چې دلته طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره یو ځلې بیا په جګړه باندې راچول او یو بل سره مو وژل؟ ښه غوږ ونیسه، په افغانستان کې د افغانستان دغه طالبان چې کوم دي دا لاندې طبقې درته ښیم، مشران به بالکل یو د پردیو غلامانی، خو دا لاندې طبقه طالبان چې تاسو ګورئ دا ټول د افغانستان دي، یو له بل سره به بیا یو ځل وژل. اما د روسیې او د اوکراین په جګړه کې د دوو هیوادونو جګړه وه، رشیا او اوکراین سره نښتي وه. هغه ځای کې زلنسکي راپاڅېد امریکا ته ویل بالکل ما ته پیسې راکړه زه درته جنګ کوم. تا د اوکراین حالات اوس لیدلي؟ دغلته په امریکا کې د هر اوکرایني نه یو ځل پوښتنه وکوه چې څنګه وضعیت دی، ژاړي درته. نو زما آخرنۍ خبره کله چې افغانستان چرا یک طرفه صحبت میکنی؟ چرا قومی صحبت میکنی؟ غنی به خاطر فرار کرد که چند تا سرباز پشتونه که طالب است کشته نشد، یعنی دلیل شما این است که اگر استادگی میکردید در مقابل طالب نه گپتون مکمل قومی برادر ما جنگ میکنیم نه در سکو گوش کو خیر خاغله یو دقیقه خاغله تاجکفر دغه جمله دې بیرته تکرار کا. ډاکټر صاحب غني په دې خاطر باندې جګړه ونه کړله چې څوک ونه وژل سي؟ ببین شما سربازای خودتان از خودتان میترسید، شما بحثتانی است که ما دو طرف قوم ما گوش کن ببین گوش کن صبر کو ما برات میگم. هر کسی که ظالم باشد، هر کسی که بربریت کند، هر کسی که وحشیگری کند، خدا کنه از قوم ما باشد باید کشته شود. یک طرف در جنگ حق است، یک طرف باطل هست. کسی که بر حق است باید بجنگد. ما سرباز ما ببینید شما گوشتان شایانیم گفتن که این طرف سرباز جمهوریت پشتون است و طرف سرباز طالبان پشتون است، یعنی به خاطر از اینکه 4 تا پشتون
خب او برادر در یک جنگ یکی بر حق کشته میشه. گوش کنید، اگر طالبا بر حق بودن، ببینید اگر طالبا بر حق بودن، ته دا سره منی یک لحظه امین ناصر بسیار وقت میشه که در لای نه این گپ صبر کنید. یک دقیقه برادر اجازه بدید. ببینید شما باش من میگم اجازه بدین نصیب جان اجازه بدین که یک لحظه سخن تاجیک فر تمام شد. باز ناصر خودت صحبت کن. دغدغه وطندارای پشتون مایی هست که اشرف غنی وطن اعلام کرد به خاطر که جنگ نشد. او برادر ما خطرناکترین جنگ در سمت خود دیدیم، در سر قوم خود دیدیم، کشته شدیم، زندانی شدیم، از بین برده شدیم، زن کشور تجاوز سر شد، بی‌ناموسی شد. چی کاری بود که طالب سر ما از او کار کرده میتونست و نکرد؟ کلی چیز کرد دیگه طالب. تنها ای که بالای شما بحث خبری خونید. ببینید شما بحث به عنوان یک کسی که اشرف غنی مسئولیت تمام اقوام سرزمین داشت، سر قماندان آلا بود، به خاطر از اینکه دو تا پشتون تروریست انتحاری کشته نشد که چی خدا کنه پشتون بود، چی خدا کنه تاجیک بود یا ازبک بود، میکشتیش. طالب آمده بود مافیات نداشت. ما تر اوسه پورې دا خبرې نه کولې، خو نن درته اوس غواړم د یو پښتون په صفت درته لږ ښه په خلاصو غوږونې واوره. زه نن د یو افغان په صفت در سره نه، نن د یو پښتون په صفت در سره غږېږم او ښه په خلاصو غوږونو واوره. کله چې په هلمند او په قندهار او په پکتیا او په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو باندې بمبارد کېده، په هغه ورځ باندې بیا تاسو چیرته وای؟ تا دا کومه ورځ دا پښتنه له جمهوریت نه وکړه چې ما در هلمند وظیفه اجرا کردیم، برامو قندهار اجازه بدید